تازه خبر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دي له واشنګټن سره یې د هغو افغان کډوالو د انتقال پروسې په اړه مذاکرات روان دي چې امریکا ته د وړلو په امید په دې هیواد کې پاتې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلي دي دا مهال په همدې اړه د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ مذاکرات روان دي. د نوموړي له قوله رسنیو نقل کړي دي موږ هیله لرو چې دغه پروسه بیرته پیل سي او په اسلام آباد کې پاتې افغان کډوالو ته اجازه ورکول سي چې د ژمنو مطابق امریکا ته انتقال سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایوي فرمان په اساس د بهرنیو مرستو د بندېدو له وجې دا مهال زرګونه افغانان کډوال په پاکستان، قطر، البانیا او افغانستان کې منتظر دي چې امریکا ته تلل غواړي او امریکا ته د انتقال پروسه پیلول غواړي. دا مهال یو ځل بیا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه سوې ده او مهاجرین د بد وضعیت سره مخ دي. بلې خواته امریکایي سناتورې شیلي مور کاپیټو د یاد هیواد سنا جرګې ته له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره د مرستو قطع کولو طرحه وړاندې کړې ده. نوموړي ویلي دي د دغې طرحې موخه د ملګرو ملتونو له لارې له یادو ډلو سره د کېدونکو مرستو قطع کېدل دي. دغه طرحه پر نړیوالو ترهګرو ډلو د مالي ملاتړ درول تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو سازمان له لارې د امریکا مرستې په دې پورې مشروطوي چې د واشنګټن نغدي مرستې باید د ملګرو ملتونو سازمان له لارې د بشري مرستو په محبوبولو کې ونه لیږل سي. همداراز د سوریې د لنډمهاله ادارې مشر احمد الشرع له ټاکل کېدو سره سم ویلي دي داسې حکومت جوړوي چې د سوریې د ټولو ابشارو استازي پکې خپل ځان وویني. نوموړي ویلي دي تر ټاکنو پورې به یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو ډلو او بنسټونو استازي به پکې وي او له هغو وروسته به په ازاده توګه ټاکنو کې ټول وګړي خپل راتلونکي حکومت په خپله انتخاب کړي. احمد الشرع سوریه کې هم شموله حکومت جوړوي. بلې خواته د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې وزیرستان کډوال دعوه کوي سهار وختي په کیمپ کې پوځي عملیات وسول. عملیاتو کې یو تنکی ماشوم وژل شوی دی او بل ژوبل دی. پوځ د دغې دعوې په رسمي توګه سمدستي غبرګون نه ده ښکاره کړی خو امنیتي سرچینې وایي سهار د وزیرستاني کډوالو کیمپ کې د ترهګرو وسلوالو د موجودګي په خبر چاپه وول سوې وه او هغه وخت ډزې سوي دي. د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي خو د مختلفو سیاسي پارټیانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دا خبر تایید کړی ده چې په بنو بکاخیل وزیرستان کډوالو کې پوځي عملیات کړي دي او یو تنکی ماشوم پکې شهید شوی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.